ده به ویلو چې نسیم د پټې دی خو اوس نوخاره یې نو په دې مینه باندې ځکه راغلو چې راجمل بابا په دې دستوره کې ګډون وکړو تاسو ټولو ته مبارکي وایم یو ډېر لوی ګام تاسو چت کړی دی دویمه خبره دا ده چې د نوخار یو ډېر بزرګ شاعر چې اوس زموږ او ستاسو په منځ کې نشته سرور خټک صاحب ډېر خلک یې پېژني د هغه په دې شلم سپتمبر باندې اول پلین دی نو نیلاب ادبي جرګه هم دلته ده مرکزي ادبي جرګه هم دلته ده او رولا دوراني ادبي جرګه هم دلته ده نو زما خواهش دی چې خپل اتلان هېر نه کړو او د دوی د تلین په مناسبت باندې یو حال خاص هم ډي سي صاحب درکړی دی د ډي سي صاحب بیا مننه کوو د عرفان الله مسعود صاحب چې د شاعرانو سره دومره مینه کوي او دا حال یې ورکړی دی د دې تر څنګ زما په خیال که چېرته د سرور خټک صاحب تلین ولمانځل شي هغه به ډېر ښه وي زموږ خپله اراده وه چې د هغه تلین ولمانځو ځکه چې هغه زموږ د تنظیم د نوي ژوند ادبي کلتوري او فرهنګي تنظیم یو مشر غړی و کال په کال موږ ته راتلو خو اوس په دې درویشتم سپتمبر باندې نوي ژوند د واډونو دستوره ده د پښتون کلتور ورځ به لمانځل کېږي نو غم او شادي په یو ځای خوند نه کوي چې موږ د دوی تلین لمانځو البته دا کار مو کړی دی چې ایوارډونو ته موږ نومونه ورکړي دي باچا خان امن ایوارډ اجمل خټک امن ایوارډ خان شهیر امن ایوارډ د دې تر څنګ سرور خټک امن ایوارډ هم ایښی دی چې موږ دا یاد کړو او یوه بله غوښتنه د ډي سي صاحب څخه عرفان الله مسعود صاحب چې واقعي له ایاز بندوخیل پس په نوشار کې دا دویم ادب دوست ډي سي راغلی دی هغه ته دا خواست دی چې د خوشحال بابا د مزار کار باید بیا دغه وکړي ریپیر کار وکړي لږ تازه کړي که سړک خراب وي هغه جوړ کړي ځکه چې دا زموږ د پښتنو ملي اتل دی او د هغه لپاره له لرې لرې څخه خلک راځي یو وخت داسې و چې د خوشحال بابا د مزار په دې روډ باندې ایسوړي خایان په روډ باندې د بورډ لګېدلی اوس نه یم خبر چې وي به او که به نه وي خو یو ټرک والی و هغه مات شوی دی ډي سي صاحب باید چې اول دغه بورډ ولګوي چې له بار څخه خلک راځي لاره معلومه وي چې په دې لاره د خوشحال خټک مزار دی او دویم ما د خاکسار صاحب سره خبره کړې وه چې د خوشحال بابا لایبرري چې کومه ده هغه باید د نوخار ټولو پښتنو تنظیمونو ته اول مرکزي ادبي جرګې ته او بیا د نورو تنظیمونو ته دوی الاټ کړي هغه کې دا یو فایده ده چې د هغه تالار هم ډېر لوی دی هغه کې یو ډېر لوی پروګرام هم کېږي غټ سیمینار هم کېږي مېلمنو لپاره ځای هم شته لایبرري هم شته نو ملګرو ویلو چې یاره اکوړه خټک چې کوم دی هغه لرې دی نو ما درته ویل ما 10 روپۍ کرایه لګېږي د رکشې که سړی ځي 10 منټه لاره ده نو هلته یو مازدیګر کې به د ملګري د هم کوي مطالعه هم کوي په لایبرري کې کله باره مېلمانه راځي هغوی ته معلوم هم وي چې دا د خوشحال بابا توره وه دا فلانی شی و دا میوزیم کې پراته دي نو د ډي سي صاحب څخه دا خواست دی چې دا زر تر زره که دوی وکړي نو دا به د نوخار د شاعرانو سره ډېره مینه وي او اخرنۍ یوه خبره دا ده چې په 23 سپتمبر باندې په اسلام آباد کې زموږ د تنظیم د نوي ژوند څلورم امن ایوارډ دی دستوره ده په هغه کې کتابونو ته شخصیاتو ته ټولنو ته ایوارډونه ورکول کېږي د دې تر څنګ د پښتون کلتور ورځ به لمانځل کېږي او سندریز ماښام به وي چې د پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس په تالار کې به وي چې یو ډېر ښه ماښامۍ موږ راجوړوو یو ډېر ښه مازدیګری جوړوو نو تاسو ټولو ته هر یو کس ته بلنه ده هر یو تنظیم ته بلنه ده چې ټول راشئ دا به ستاسو مینه وي مېلمستیا به مونږ کوو راځئ به تاسو او ډېره مننه په درناوي سلامت اوسئ شعر نه وایم بس دغه ډېرې دي دا خبره ډېره مننه سلامت اوسئ دا یوه څلوېښت به ووایم آسان باچا صاحب وایي چې دا ستا په مخ کې درته ولاړ یم دا ستا په مخ کې درته ولاړ یم او رنګه ګوره څنګه ویجاړ یم دا ستا په مخ کې درته ولاړ یم او رنګه ګوره څنګه ویجاړ یم زه چې راټول شم بدل به اخلم زه چې راټول شم بدل به اخلم نن که ویران یم هر څومره شاړ یم مننه